در سره د صدا خان د غلط تصویرانو وایرل کېدو ټول حقیقت شیر کوم. دا صدا خان دومره بې غیرته انسان دی چې خپل تصویران په خپله خلکو ته په واتساپ کې لیږي چې زما په ویډیو باندې نه زما په تصویرانو باندې چې کوم دی تاسو ریاکشن وکړئ چې د صدا خان چې کوم دی غلط تصویران وایرل شو. افسوس. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. تاسو ته به په سیټ کې د صدا خان د لیک شوي تصویران ښکاري چې دا تصویران په فیسبوک باندې ډیر وایرل روان دي چې د صدا خان چې کوم دی غلط تصویران لیک شو. دا چا لیک کړل؟ مخکې ما ویل چې دا به د چرته په چکر تللی وي او چا به ترې تصویرانو باسلی وي یا بل څه مسله وي، خو نه، زه چې کله په حقیقت پوه شوم که نه نو اینه نن په ویډیو جوړوم. کنه ما مخکې په هم ویډیو جوړوی شو، د صدا خان سپورټ مې پکې کوی شو، خو نه، چې زه کله خبر شوم دا صدا خان دومره بې غیرته او بړوا انسان دی چې دا خپل تصویران سوشل ورکرو ته په خپله په واتساپ کې لیږي چې یاره زما په تصویرانو باندې چې کوم دی تاسو ریاکشن وکړئ. تاسو په ویډیو کې دا ووایئ چې د صدا خان چې کوم دی غلط تصویران وایرل شو. دا دومره بې غیرته دی چې د خپل ځان وایرل کېدو لپاره خپل عزت هم خراب کړو. وختي یو سوشل ورکر سره ناست وم چې هغه راته دا خبره وکړه چې نه هغه سره وایس میسیجونه هغه ته کوم تصویران را لګلي دا هم وو. یو ټول ناول زه دې بې غیرته ته دې بړوا ته دا ووایم چې دا خلک سوشل ورکینګ دا لګیا دي، دا علاقې خدمت هم کوي، د خاورې خدمت هم کوي، خو خپل عزت خیال پکې هم ساتي، خپل عزت لپاره هم کوي چې زه سبا چېرته لاړ شم خلک ماله ریسپیکټ راکړي، ماله خلک عزت راکړي. خو ته څنګه بړوا انسان یې چې ته خپل عزت په خپله خرابوي؟ که ستا د فیسبوک پیج چې کوم دی خراب وای، ما ته پته چې ته کوم په بیکچاران چې کوم دی دا شیر کوي، دا د دې لپاره شیر کوي چې ستا د فیسبوک نوی اکاونټ چې کوم دی دا مخکې لاړ شي، نو ته پکې نور اصلاحي ویډیوګانې جوړوه، معاشرې له اصلاحي پیغام ورکوه، ستا پیج به مخکې ځي. خو بله دا چې ته په خپله ویډیو کې ته چې په کومه ویډیو باندې ریاکشن کوې هغې کې ته غلطې ویډیوګانې هم پلی کوي. آیا ته چې په چا باندې ریاکشن کوي هغه ویډیو چې زمونږ د مشره وګوري هغه زمونږ په مشره باندې څه قسمه اثرات پرې باسي؟ آیا هغوی ستا د ویډیو نه اصلاحي میسیج اخلي؟ او که ستا په ویډیو باندې هغوی ذهن ته غلط اثرات پرې وځي، ته غلطه ویډیو دومره پکې شو کې چې یاره د پښتون په سوچ باندې د هغه په ذهن باندې غلط اثرات چې کوم دی پرې باسي. نو پلیز مه کوه دا شی یار. نن وګوره، نن دې د ویورز دپاره، نن دې د پیج فالو دپاره، د پیسو دپاره تا خپل عزت چې کوم دی دا هم خرڅ کړو. کله ستا ویډیو دا راځي چې را کور کې په کشر ورور باندې چاپه هغه ته د هندوانو خال هم لګولی. افسوس. قسم په خدای چې زه د دې خبرې نه خبر شوم چې ما هم د دې فیسبوک ویډیو نه زړه تور شو. خو ته څنګه پښتون یې؟ زه یار ستا پښتو ته حیران یم چې ته څنګه پښتون یې په خپل عزت باندې هم بریک نه نیسې. افسوس. نو پلیز د ځان وایرل کېدو لپاره خپل عزت مه خاورې کوه. په بل کانټینټ باندې په بل میسج باندې هم ته مخکې کېدی شي. په دا خبرو باندې مه تېروځئ چې د ده وایرل تصویران، د ده لیک شوي ویډیو دا هیڅ هم نه وي. نن سبا سوشل میډیا دومره سپکه شوې ده چې دا خلک په خپل عزت باندې هم نه دي. تاسو به د غصې نه ورته کمنټ وکړئ خو هلته د دوی ویډیو چې کوم ده دا وایرل شي. نو پلیز په دغه ویډیو باندې کمنټ هم مه کوئ، به ډایرکټ اوچتوئ. نو بیا به کوم ځای د دوی پیجونه د دوی له بیا تاسو سپورټ نه ورکوئ. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې علم خوشحاله آباد لره. نوره کې مال اجازت بلیله.